دا راته وایي دا کم تلاوت چې دې کړی دی دا دې چېرته تراویح دې کولې که جومات کې داسې که په حجره کې دا کوم ځای کې تاسو سبا بعضې علما را پاڅېدلي دي او ستا خلاف دغه تنقیدونه دغه جاري دي نو دغه ویډیوګانې تا وکتلې ځکه ما نه ګانې ویلې ده نه مې ډمتوب کړی دی او ما تلاوت کړی دی زه پې ښه خوشحاله یم چې دته مه ګورئ دا کم خلک چې تنقید کوئ تاسو خپلو بچیانو ته نظر وکئ په هغوی باندې فوکس وکئ که ستا بچی چېرته الله تعالی دومره مقام ورکړی وي او داسې ښکلی اواز ورکړی وي او هغه چې کوم دی راتو رات الله تعالی بام ته خجولی وي نو تاسو به څومره خوشحال د تلاوت له د ګانې طرز ورکړی دی ګزار کو تاسو دته وګورئ دا څومره ماشوم دی په دین باندې مین دی په الله باندې مین دی په کلام باندې مین دی په خپل نبي باندې مین دی نو دله مونږ لاس ورکوو په کار د کې پیګو حکومت ته زموږ پاکستان حکومت ته چې دوی چې کوم د سپورټ کې ولته لړ شو پاکستان یا زموږ د پښتونخوا چې کوم نوم دی هغه روښانه کې دغه ریکویسټ پېژدو بالکل امینه انورتاج صاحب ایم پی ای خالد خان ایم پی ای ارشد عمردی دا څومره دي نو دا کم از کم د هغوی د لاسه دي دا دین عام کول پکار دي ختمول نه دي پکار دا تاسو څه راغېستي دي یار زما د قام د کمې بدبختۍ به درته وایم چې کم را ظلمې کېږي په ټوپکو پسې ګرځي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جی کتونکو زه مشتاق علم ستاسو ورور راغلی ما تحصیل تنګې شمال یشنګر مندني علاقې ته راغلی ما دا ماشوم تاسو د ډېرو ورځو راستو ګورئ چې ماشاءالله الله تعالی والله راتو رات شهرت ورکو دا شعر خو به ډېر ملګري وایي چې دا خو د دې پروګرام سره مشابهت نه خوري خو به هر حال دا ماشوم الله تعالی ولا مقام ورکو خو د مقام سره سره داسې خلک راپاڅېده چې دا ماشوم د تنقید شکار جوړی نو هغه خلکو دپاره مې دا شعر ویلو چې کم از کم یو سړی دا خو لکه د قرآن تلاوت د قرآن پاک تلاوت کوي په خوږ اواز کې کوي نو کم از کم دله داد ورکول پکار دي به هر حال په دغه خبرې اترې کوو خو د ماشوم خواله راغلی مندني علاقې ته په پروګرام کې ورته خرکلی وایو السلام علیکم وعلیکم السلام جی ستاسو ډېره مننه چې راغلی خیر دی شکر دی دا راته ووایه پوره نوم دې څه دی او ستا دا کلی چې کوم دی دا په کوم ځای کې دی جي زما پوره نوم چې کوم دی رحاب مشوانی دی او زه اوسېږم هریچند مندڼې کې ها او دا مجید کلي باندې یادېږي که نه جي او دا مجید کلي باندې یادېږي ها دا راته ووایه رحاب بھائی ماشاءالله راتو رات الله تعالی کامیابي درکړله د دې په شا باندې څه راځي بس ما خو چې کوم دی محنت کړی دی او ډېر مې کړی لږ نه خړی ډېر مې کړی دی بس د هغې سیله چې کوم دی راوتلله او زه الله چې کوم دی کامیاب کړم خپل مقام ته یې ورسولم دا راته ووایه چې ستا عمر څومره دی تقریبا عمر خو بس د 15 نه واله 20 منځ کې به دغه شان چلېږي صحیح او تعلیم کې که نه کېږي تعلیم چې کوم دی د سکول هغه مې هم کړی دی تقریبا 9 پورې خو شوق مې د سکول سره زیات نه و زما د دین سره ډېر شوق دی خپل اسلام سره مې شوق دی او زه اسلامي کانټینټ چې کوم دی تر ډېر وخته په اپلوډ کوم په یوټیوب باندې په فیسبوک باندې او نور چې کوم دی زما د بل څه سره دومره شوق نشته لکه څومره شوق چې زما د اسلام سره دی ماشاءالله دا راته ووایه چې ابتدایي مطلب د قرآن ابتدا چې دی کوله شروعات دی کول د کوم ځای نه دی کړي دی جي د قرآن ابتدا چې کوم دی ما کړې ده د جمال آباد نه د مولانا سعد صاحب مدرسې نه استاد چې مې کوم دی حمید مولانا صاحب پاتې شوی دی د هغه نه مې شروعات کړې صحیح ده کوم 400 والا چې دی که نه جي 400 والا مولانا حمید الحق صاحب ماشاءالله دا راته ووایه چې مخکې ځل ستا چېرته داسې ویډیوګانې وایرل شوي که نه دا په اول ځل باندې الله تعالی دا مقام درکوي ما خو چې کوم دی حفظ وکړو د حفظ نه بعد چې کوم دی زما د نعتونو سره ډېر شوق و ما تقریبا 2 کاله نعتواني وکړله خو نعتواني به ما کوله خیر سپورټ به میلاوېدو خو دومره سپورټ به نه میلاوېدو لکه د 2 ورځو کې چې ما ته کوم سپورټ په تلاوت باندې میلاو شو صحیح ده دا راته ووایه دا کم تلاوت چې دی کړی دی دا دې چېرته تراویح دې کولې که جومات کې داسې که په حجره کې دا کوم ځای کې تاسو دا مایک درته لګېدلی دی او ماشاءالله ډېر ښکلي انداز سره زه به دا ووایم کتونکو چې ما وکتل په خدای باندې باور وکړئ چې زما سترګو کې اوښکې ودرېدې هغه انداز زما ډېر زیات خوښ شو نو دا دې کوم ځای کړی بچي اول خو دا خبره چې ما دا ویډیو اپلوډ کوله نو په دې باندې ما د پاسه لیکلي دي تراویح د دې مطلب دا نه دی لکه چې زه تراویح ته ولاړ یم د دې مطلب دا دی چې تراویح طرز چې کوم دی ما په دغه ویډیو کې راوستی دی ځکه زیاتره خلک چې تراویح کوي څوک تیز څوک سلو څوک په څه انداز باندې کوي خو په دې کې چې کوم دی
ما ښه ښایسته انداز ادا کړی د خپل ځان لپاره مې ادا کړی که څوک چې کوم دی دا غواړي که نه غواړي خو زما چې کوم دی دغه طرز خوښ شو او ما په دغه طرز باندې تراویح ریکارډ کړې. دا راته ووایه بچو تا اوس کتلي نن سبا بعضې علما راپاڅېدلي دي او ستا خلاف دغه تنقیدونه دغه جاري دي نو دغه ویډیوګانې تا وکتلي؟ بلکل ومې کتلي. نو څه محسوسوې خفه شوې که نه دا تاله داد درکول پکار وي ته څه وې دغې باره کې؟ خفګان خو په خپل ځای ځکه ما نه ګانه ویلې ده نه مې ډمتوب کړی دی او ما تلاوت کړی دی زه پې ښه خوشحاله یم او د الله کلام مې ویلی عزت ما له الله را کړی که دوی زما عزت کمول غواړي ما را غورځول غواړي دوی ما هیڅکله نشي را غورځولی ما چې را غورځوي نو هغه یو الله مې را غورځولی شي بل څوک زما هیڅ هم نشي کولی. بلکل جی کتونکو یو خبره ورته زه وکړم ډېر زیات خلک نه لږ ورته یاد کړم بعضې ورته یاد کړم چې دغه خلک راپاڅېده د عمر دغه 14-15 سال ایج کې به وي نو زه ورته دا ووایم چې ده ته مه ګورئ دا کم خلک چې تنقید کوئ تاسو خپلو بچیانو ته نظر وکئ په هغوی باندې فوکس وکئ که ستا بچی چېرته الله تعالی دومره مقام ورکړی وی او داسې ښکلی اواز ورکړی وی او هغه چې کوم دی راتو رات الله تعالی بام ته خېژولی وی نو تاسو به څومره خوشحاله وی او هغې له به تاسو قسمه جوازونه دغه کوئ. ما یو علم وکتو کېدای شي دا ویډیو درته پکې پلیم کړمه چې یو انکر دې تپوس کوي او هغه وایي چې یاره دا د تلاوت له د غانې طرز ورکړی دی نو زه خو وایم چې ډېر حده پورې دا خبره به غلطه هم وي. زه خپله په هریچن علاقه باندې انبار مدرسه ورته وایي مولانا عبدالعزیز صاحب خواله ورځمه درود شریف ختم وي تقریبا د ماښام مانځنه والا ماسوتن مونځه پورې دغه مسلسل درود شریف ختم کیږي او بیا په هغې نه پس چې کوم د ذکر فکر سلسله شروع وي خو هغوی به موږ ته بار دا ویلي چې د الله نوم له کلام پاک له چې څومره حسن ورکولی شي د الفاظو له او څومره ښې ستایلی شي چې د خلکو په زړه کې لارې سازي نو په هغه ټکو په هغه الفاظو او په هغه طرز کې وستایه. نو زما خو د مولانا عبدالعزیز صاحب دا خبره زړه کې پرته ده نو زه وایم چې دې ماشوم څه کړي دي علم مې نشته دی دا خو به عالمان فیصله کوي خو به هر حال دې ماشوم له داد ورکول پکار وي دا نه چې یاره د ده حوصله افزایي مونږ کمزوري کړو او دا لاندې ګزار کړو. تاسو دته وګورئ دا څومره ماشوم دی په دین باندې مین دی په الله باندې مین دی په کلام باندې مین دی په خپل نبی باندې مین دی نو دله مونږ لاس ورکول مونږ له پکار دی چې دله لاس ورکو دله داد ورکو دا مخ په وړاندې لاړ شي که داسې عالمان بعضې راپاڅي ټول نه یادوم کم خلک چې تنقید کوي د ده حوصله لاندې ګزار کړي نو دا خو به د دین نه په شا شي یار دا خو به کلام پاک بیا په ښایسته طرز کې نه وي دا خو به نعتخواني بیا په ښایسته طرز کې نه کوي نو راشئ خیر دی تنقید برای اصلاح وکړئ. دلته اسرار آزاد به یې راسه ولاړ دی د ملګري سره به هم خبرې اترې کوو خو اسرار به تاسو څه وایي په دې حواله دغه تنقیدونه په دې ماشوم باندې روان دي؟ لالا ډېره مهرباني لالا موږ ګورو په سوشل میډیا مختلف قسمه ټرینډونه کله چې کوم دی څوک یو سټایل کوي کله څوک پنسه اوچتوي څوک ګانې وایي څوک چې کوم دی ډایلاګ کوي څوک یو څه کوي څوک ډانس کوي هغه په ټرینډ کې رواني. نو زه چې په لومړي ځل باندې روژه مقدسه مهینه ده او په لومړي ځل باندې موږ چې تلاوت چې کوم دی په ټرینډ کې دی دا ټول کریډټ چې کوم دی راهب چې کوم دی ماشاءالله الله ښایسته ورکړی دا ټول کریډټ دله ځي لکه پروژه کې هر یو کس لګیا دی په ټیک ټاک باندې په فیسبوک په یوټیوب صرف تلاوت چې کوم دی هغه شیر کوي نه څوک غانه شیر کوي نه څوک چې کوم دی ډایلاګ شیر کوي نو دا څومره کریډټ دا څومره غټه خبره ده چې دا تلاوت چې کوم د شروعات وکړه اوس هر ماشوم دی کو هر څوک دی لګیا دي او خلک تلاوت کوي او تلاوت ورکوي. څه پیغام ورته لري کم خلک راپاڅي د ده په وجه باندې ځان مطلب ځان فیمس کوي آیډین او دغه پروموټ کوي او دغه تنقیدونه مخې ته راولي نو دغه بعضې خلک چې کوم دی الله تعالی شهرت نه دی ورکړی خواري ډېره کړې خو نه دي ورته میلاو شوي بس په ده خو د الله فضل دغه خلکو ته څه پیغام ورکوي چې یاره د ده په وجه باندې بیډ کمنټ چې کوم دی مخې ته راوړي او دا خرابېدو له ورکوي. لالا دې نه مخکې تاسو خبره وکړه چې تنقید وکړي او تنقید برای اصلاح وکړي مطلب چې د اصلاح کېږي وکړي هغه تاسو 14-15 سال ماشوم دی دومره لکه مطلب نه دی نو چې څه قسمه کمې نه او ته وخت چې تنقید وکړي تاسو خپل ځان چې کوم دی د ټي آر پي لپاره کار کوئ ځان مخکې کوئ هېڅ قسمه دغه کېږي دلته راشئ سره کښېنئ چې هلکه دا کمې دا کمې دا وکړئ هغه ماشوم نه خو زه لرننګ کوم زه اوس هم سیک نه کوم حفظ کوم دې نه بعد ډېر غټ سفر دی ورته نو پکار ده چې تنقید پې نه کړي او دغه رنګ تنقید برای اصلاح پې وکړي. بلکل ډېرې ښې خبرې وکړې دا راته ووایه چې طاهرخان له بېګا تاسو ته دعوت کړو TKR ته نو څه ټایم لاړئ او څنګه لاړئ او څنګه ملاقات تاسو هغوی سره وشو کتونکي به انتظار کوي چې تفصیلي خبره وکړئ د هغه رویه تاسو سره څنګه وه؟ طاهرخان خو چې کوم دی په فیسبوک باندې چې کوم دی پوسټ شیر کړی او دا یې ویلي چې دا کس زما خواله راولئ نو زه خو چې کوم دی لاړم طاهرخان خواله د طاهرخان سره میلاو شوم
او بل دا طاهرخان زه ډېر شکرګزار یم ځکه زیاتره خلک یادوي که نه تاسو په سوشل میډیا باندې کتلي وي خلکو پسې ډېرې خبرې هم کړي دي لکه چې طاهرخان داسې دی او طاهرخان داسې دی هغې نه خو زه نه یم خبر که طاهرخان هغوی ته هر رنګه ښکاري خو زه چې طاهرخان له ورغلی ما هغه ما له ډېره مینه راکړې ده او هغه چې کوم دی نو زما ډېر عزت کړی دی او زه ډېر ښایسته چې کوم دی په هغه ځای کې بس زما ډېره ښایسته دغه کړې ده مېلمستیا طاهرخان بای ویډیو بالکل ما په خپله باندې مو کته مخکې د څه پلانینګ دی چې آیا نعتخواني دا تلاوت دا به په دې خوږ اواز سره کې یا به نه کې دغه زما چې کوم دی د اواز خلکو خوښ کړی دی دوی چې ستا تجوید کې غلطي ده نو هغه چې کوم دی خیر دغه خو به زه لاړ شم تجوید به زه نورم برابر کړم خو ما چې کوم دی ډېر مقابلې مې کړي زما استاد چې کوم دی ما مخکې هم تاسو ته یاد کړو چې مولانا حمید الحق صاحب چې کوم دی هغه بالکل دا خبر دی لږ سټاف کوم بالکل د دوی د کے پی کې په سطح باندې مقابله شوی حمید الحق صاحب سره زما خبرې وشولې نو هغوی مونږ ته دا وویل چې ماشاءالله زما سره په طالب علمانو کې کم طلبا دي هغې کې دا ډېر قابل ماشوم او الله تعالی وله ډېر ښکلی اواز ورکړی خو بقایا به دوی نه اورو چې کم ځایونو باندې د دوی مقابلې شوي دي مقابله خو چې کوم دی زما په ډکي اباسین سکول کې شوې ده او زه پاسټ راغلی یم لومبی پوزیشن مې اخیستی دی او بل دا د هغې نه بعد چې کوم دی په نوهار کې مقابله وه او هغې کې هم چې کوم دی ما شکر دی ښې نمبر یې اخیستی وي او هغه ما سره لکه دا زما د دغه مطلب دا دی چې ما سره هغه محنت کړی دی د هغه په وجه چې کوم دی زه کامیاب شوی یم او دې حد ته زه د هغه د لاسه رارسېدم مخکې تلو دپاره د څه پلانینګ دی بس مخکې تلو دپاره خو مې زه دا پلانینګ دی چې الله به مې کامیابي انشاءالله غورځېدو ته به مې نه پرېږدي او زه به خپل دا کوم کانټینټ چې مې دی دا به زه استعمالوم ځکه چې لږ خلک دي چې ما ته داسې کمنټس کوي زما ډېر مینهوال داسې دي قسم دی چې بل ورځ راته یو وویل چې رورجانه لکه ډېر په بد حال وم او بدې لارې ته روان وم خو ستا تلاوت چې مې اورېدلی خدای پاک د ډېرو بدې نه منې کلی یم بالکل نو زه چې دا کمنټونه وګورم او دا دغه وګورم نو زما زړه چې کوم دی په دغه خوشحاله شي زه چې زما د وجې یو کس چې کوم دی کامیابیږي او کس چې کوم دی نو صحیح لارې ته راوړي دا زه هېڅکله نه پرېږدم چې زه به دا دوی کمنټونو ته به وګورم یا به دغه ته وګورم او زه به دوی د لاسه خپل کانټینټ پرېږدم نه دا هېڅکله نشي کېدی او زه به چې کوم د خپل کانټینټ جاري ساتم او څومره چې زما مینهوال دي او زما د نور هم سپورټ وکړي او انشاءالله زه به هغوی له همدغه شانتې ویډیوګانې راوړم خیر که زما تجوید کې فرق دی یا به زه ځان نه وباسم او دوی ته به زه ښکلې ښکلې ویډیوګانې راوړم زبردست کتونکو دا ماشوم چې کوم دی سپورټ کوي ټیک ټاک آی ډي نوم دی څه دیږي زما رحاب مشوان یې ټیک ټاک آی ډي ده ها فیسبوک باندې پیج میج فیسبوک باندې پیج یو استاد مې هغه له په انعام کې راکو رحیم سجاد صاحب چې مونټایز پیج دی او دا درواله ما ورته مه راکوروله هغه چې کوم دی نو ما ته دا وویلو چې ته زما سټوډنټ یې او زه چې کوم دی نو تا له په انعام کې دا ضرور به در کوم دا نه چې یاله په تا زه ځان مشهور یم یا بل څه یا بل څه دا زه تا له دې دپاره در کوم چې تا زموږ زړونه ګټلي دي او دا پیج چې کوم دی مونټایز پیج دی دې نه به ته چې کوم دی ویډیوګانې اپلوډ کړې او ستا به کوم دی ارنینګ هم کېږي او داسې لکه ډېرې خبرې وکړې خو زما شکر دی دغې ته ضرورت هم نشته دی ښه خانداني خلک یو شکر الحمدلله ښه کامیاب خلک یو او زه د هغه هم ډېره مننه کوم چې زما یې دونه دغه وکړو زه ماشومه دا راته ووایي چې دلته په پاکستان کې زیاتره کرکټر لږ فیموس شي چې هغه له چې کوم دی ګورنمنټ ډېر مراحت ورکړي اصلاح آزاد به یې صحیح شوله داسې ډنګه ډوته والا پکې لږ فیموس شي که نه جي نو د ګورنمنټ دغه محکمه چې کومه ده راغلي د هغه دروازې ټکولې او هغه له تحفظ هم ورکړی او مراحت یې موله ورکړي داسې ده که نه آزاد به نو دا راته ووایه ماشاءالله دا خو لکه په میلیونو ویوز واخیستل دی دغه او دغه د طاهرخان به یې مو غوښتې داسې نور افرونه به هم درته شوي نو څوک رالل ستا دروازې له تا له استعدادګیرنه درکړه د ګورنمنټ د سایډه لا فلحال څوک داسې نه دي راغلي او امید دی انشاءالله چې خلک شته دی سپورټ کولو والا په کار ده آزاد به تاسو زه پکې دا خبره لاله ستاسو خبره کې اټکوم چې زموږ حکومت ته پکار دي زموږ ایم این پی ایس ته پکار دي چې دا چې کوم دی سپورټ کړي بل به داسې عالمي قیرت چې کوم دی عالمي قیرت مقابله کېږي حسن قیرتو په بار ملکونو کې مطلب مصر کې کله کېږي ترکي کې سعودي عرب کې یا داسې اماراتو کې نو پکار د کې پی کې حکومت ته زموږ پاکستان حکومت ته چې دوی چې کوم دی سپورټ کوي ولته لاړ شي پاکستان یا زموږ د پښتونخوا چې کوم نوم دی هغه روښانه کړي دغه ریکویسټ پسې ده بالکل ایم این اے انور تاج صاحب ایم پی اے خالد خان ایم پی اے ارشد عمرزی
دا څومره دي نو دا کم از کم د هغوی د لاسې دیدار څه چې کومه غټه مقابله کیږي دې ماشوم دپاره به تاسو ضرور کوشش کوئ او دا به مخ په وړاندې بوځئ او دله به دغه ځای کې چې کم دی سلیکشن کوئ چې دا لاړ شي په غټه سطح باندې دا مقابلې وکړي ماشاءالله د دا واز خو ټوله دنیا وژغړوله په سوشل میډیا خو کوشش به موږ کوو چې په انټرنیشنل میډیا الکترانکس میډیا باندې دا راشي او دله دا دم ورکړي او دله ښه سپورټ ورکړي او د ده رونه هم راسره ولاړ دي هغوی سره به یو څو خبرې اترې وکړو چې هغوی څه وایي دې باره کې قاري صاحب دا مشر ورور راسره ولاړ دی دوی ته مبارکباد وایي ماشاءالله الله تعالی دومره غټ مقام ستا دی کشر ورور له ورکړو څه به وایي په دې موقع باندې بس والله چې ډېر زیات خوشحاله یو یو داسې کانټینټ چې مطلب په هغې باندې دا فیمس شو یو خو یې ثواب وشو بل زمونږ اورال فیملی چې کومه ده هغه په دې باندې فخر کوي ویاړ پرې کوي چې یاره به وي زمونږ بچی یا زمونږ ورور هغه یو تلاوت وکړو الله هغې باندې دومره غټ مقام ورکړو ده ته باقي دا کم خلک زه به تاسو ته ووایم د دې میډیا په ذریعه باندې دا کم خلک چې تنقیدونه کوي نو مطلب تنقید کول خو نه دي په کار بیا هم دا چې کوم دی دا لکه دومره میچی ورنه دی چې هر سړی راپاڅي دا غټ غټ عالمان دي هغوی دا خبرې کوي نو کم از کم دا خو لا لرنینګ کې دی هغه ستاسو ملګري وویل چې انشاءالله تعالی دا کله حفظ وکړي علم وکړي نو بیا دا کولی شي چې خلک پې تنقید وکړي خو دا ټایم لکه مطلب د تنقید نه دی د ده استادان شته دی بیا هم که څوک تنقید کول غواړي نو به یې موږ ته د ده استادان معلوم دي هغوی موږ سره رابطه کړې ده چې موږ له بیا هغه کس راوله چې موږ هغوی ته ووایو د کوم ځای کې مسله ده کوم ځای کې پارخ دی چې موږ هغه ځای ته برابر کړو انشاءالله دا غلطي به د ځانه وباسي او کوم کسان چې نن نه پس تنقید کوي دا ویډیو چا وکړه او کوم څوک راپاسې د تنقید یې وکړو موږ درته وایو چې دا ماشوم دومره میچی ورنه دی ډېر کم ایج والا دی تاسو په خپله راشئ په خدای راستي چې تاسو به دله داد ورکوئ چې ماشاءالله دا ښکلی اواز او بیا داسې تلاوت په خوږ انداز سره او د انداز یې ولې څومره ښکلی احساس کړی دی نو دله داد ورکول پکار دی خپلو بچو ته وګورئ که دې نه پس چا تنقید وکړو موږ به دا وایو چې دغه انسان ډېر کمزور په انسان دی نو ګوره علما کرام شته دی خیر د تنقید برای اصلاح د ده اصلاح دې وشي خو لکه په ده تنقید نه دی کول پکار خدای ناخواسته ما وختي مې ویل د ده به د دې نعتخوانیو د کلام پاک نه بیا زړه دغه شي مول شي دا به خوږ اواز او دغه به بیا څوک استعمالوي نو خیر دی دا سپورټ کوي د بیبي د څه تاثرات وي بیبي چې خبر شو دی دغه نه یار د مور خو دا تاثرات دي چې بالکل په ځان نه پوهېږي دا راځي د کلي علاقې ډېر زیات دلته هم راځي د ریحاب له چې کوم دی ډېر خلک د میډیا په ذریعه راځي خپل خپلوان چې رابطې کوي ډېر زیات کوي هغوی څه تاثرات لري بس هغوی موی موږ درځو موږ به د دوی سره ملاویږو حالانکې تلاوت دا خلک په خپله باندې ډېر خواږه دي ځکه پې د اواز خوږ لګېدلی نو د هغه په وجه باندې هغوی وایي چې موږ به دوی سره انشاءالله ډېر زر تر زره ملاویږو او خلک دی وایي خلک چې څه وایي چا پسې بس غاړه مه وړئ جی کتونکو دا ویډیو مخکې شیر کوي او دې ملګري له سپورټ ورکوي او دې داسې ځوانان چې کوم دا سپورټ کوي یار دا ټیک ټاک باندې چې کوم دی دا فحاشي ویډیوګانې چلیږي راپاسې تنقید علماو ته زه وایم بعضې علما ګوره ټول نه یادوم چې تاسو تنقیدونه کوئ په دغې باندې وکئ چې د دغې نه دغې په مور پلار یې وکئ دغې په رونو باندې وکئ د دغې په فیملینو باندې وکئ چې دا کوم فحاشي ویډیوګانې کوي په دغې باندې ځان له ډالرې ګټي کم از کم د خو د الله په کلام ننګ وکړو د الله په دین ننګ وکړو د الله نوم یې په یو ښه اواز سره وستایه نو دله داد ورکول پکار دي دا نه چې تاسو دغې پسې راپاڅئ دغه خلک تنقید نشانه وګرځوئ چې د دې ټیک ټاک او د دې شیزونو نه زړه موړ شي علماو ته پکار دي چې د دغه تره تربور پلار رور چې دا په بازار کې د ګرځېدو قابل پاتې نه شي هغه خلک د تنقید نشانه سازه کوي یار که دا داسې راپاسي او موږ پې تنقیدونه کوو د الله کلام په ښکلي اواز سره ستایي نعتخواني کوي دله به تاسو زړه نه ماتوئ دین عام کول پکار دي ختمول نه دي پکار دا تاسو څه راغوستي دي یار خفه نه شئ علما کرام بعضې چې زما د اواز اوري نو دا به تنقید نشانه نن نه پس نه سازو او دا ماشوم خپل بچی وګڼئ د ده تنقید برای اصلاح وی غواړئ دلته ول راشي مندني علاقه غټه علاقه ده دلته کې راشي او د ده اصلاح وکړئ که الفاظ کې فرق وي مونږ خو علم خپله نه دی کړی او به هر حال تاسو خو د دې هر څه نه خبر یې راشئ د ده اصلاح وکړئ دله داد ورکړئ چې دا مخ په وړاندې باندې لاړ شي همدې سره نه زه اجازت غواړم په لوی الله مې سپارم د کیمرامین انور احساس ته مال اجازت راکړئ په لوی الله مې سپارم د الله په امان